سلامونه، نیکی هیلی، قدرمنو لیدونکو، شاعر او کتاب خپرونه ده. زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض شهزاد صاحب د نور کلو په شان، خو زموږ سره زموږ په خپرونه کې نن یو داسې قدرمن شخصیت، یو دغسې لوړ شخصیت چې زموږ په ننني پروګرام کې له موږ سره برخوال دی او نن موږ د ده پر ژباړل سوي کتاب باندې تاسو ته تعارفي خپرونه کوو او دغه کتاب تاسو ته معرفي کوو. موږ نن ډېر خوشبخته یو چې له موږ سره په ننني پروګرام کې د دې کتاب ژباړونکی یا ترجمه کوونکی د موږ سره تشریف لري. ډېر قدرمن، ډېر خوندور لیکوال چې د پښتو تاریخ، د پښتو ادب لپاره یې دومره خدمات دي او دومره ستړي پر خپل ځان وړي دي چې افغانان په 100 کاله نه په 1000 کاله هم د دې سړي د زیار شکریه نسي ادا کولی. و موږ ته بېلابېل کتابونه د بېلابېلو ژبو څخه په پښتو راوژباړل او پښتو ادب ته یې معرفي کړل او نن موږ په خپله ګرانه مورنۍ ژبه د هغه کتابو څخه خوندونه اخلو او هغه زاړه تاریخونه، هغه زوړ ادب چې موږ ته په خپله ژبه نه و میسر، موږ ته نه و موجود، نو قدرمن عبدالهادي مجرو صاحب و موږ سره د نورو ژبو سره وژباړل او موږ ته یې معرفي کړل او موږ په مخ کې نن یو ځل بیا ملګرو د عبدالهادي مجرو صاحب چې زموږ د لوی افغانستان ستر ستوری، روښانه ستوری عبدالحی حبیبي صاحب چې ډېر خوندور لیکوال او د ده خدمات به تر شته دنیا پورې ژوندي وي. د خپل تاریخ، د خپل ادب او د خپل افغانانو دپاره دومره زیار کښلی دی چې موږ تر قیامته پورې د ده زیار راسپړو، نو موږ د ده په زیار نسو رسېدلی چې موږ یې دنیا ته معرفي کړو. او ملګرو، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختونو کې دغه یو ډېر ضخیم کتاب دی ملګرو. 533 مخه دی دا کتاب ملګرو. په هند کې د ګورګانیانو په وختونو کې د افغانستان یا د افغانانو تاریخ او پوهاند عبدالحی حبیبي صاحب دغه کتاب په دري ژبه جوړ کړی و او بیا و موږ ته عبدالهادي مجرو صاحب چې له موږ سره نن په خپرونه کې په خپله ګډون لري او ده و موږ ته په پښتو راوژباړی او موږ ته یې پښتو ادب ته یې د پښتو مینوالو ته یې رامعرفي کوي او موږ یې نن د پیاوړي لیکوال لخوا و تاسو ته معرفي کوو. دغه کتاب ملګرو 1443 هجري کې لیکل سوی و، د ظهیرالدین بابر څخه رانیولې او بیا تر 200 کاله د مغولو 200 کاله کې چې د مغولو کم سلطنت، کم امپراتوري پر جنوبي اسیا او پر مرکزي اسیا باندې تیره سوه، د دې بشپړه حال او د دې امپراتورۍ ټول هغه کړه وړه په دې کتاب کې رایوځای سوي دي او موږ ته دا کتاب په 2019 کې وژباړل سو. عبدالهادي مجرو صاحب وژباړی او د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا چاپ سو. دا کتاب ملګرو د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا تاسو ته ترلاسه کېدلی سي او هلته میلاوېدلی سي. دا د پښتو ژبې یو تاریخي کتاب دی او په دې کتاب کې بې بها معلومات دي او دا پر 533 مخه باندې مشتمل دی او په دې کې هغه علمي خزانه پرته ده. دغه علمي خزانه زموږ لاس ته نه ورغلې، خو د عبدالهادي مجرو له برکته
د مهنت له برکته نن موږ دا کتاب په لاس کې لرو او زموږ د پښتو ادب برخه سوه او دا به تر سته دنیا پورې موږ ته په کار راځي او موږ به د دې کتاب څخه خوندونه اخلو، معلومات به حاصلوو او په خپل تاریخ او د ګورګانیانو په کړو به ځان خبروو. نو زه اوس راځمه د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختونو کې پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته چې دی پر دغه علمي کتاب باندې خپل نظر تاسو ته وړاندې کړي. یو جهان مننه محترم صدر پیاوړي لیکوال تیمورشاه کمال صاحب او د دې کتاب مترجم عبدالهادي مجروح صاحب، قلمیار صاحب زموږ سره شتون لري او خصوصا بیا د محمد فایز دیوال چې د ستړي پښتون د پیج چلوونکی وایي. بلکل که مخکې ستا یاد وي چې د ده څه اثار او یو کتاب یو ترجمه سوی چې دی نو ما ورته په ډېر عجیب انداز پرګایدو بلکل او چې مجروح صاحب خپله را سره ناست وي موقع به ورکوو مجروح صاحب ته موږ به داسې کوو چې موږ به معرفي کوو. اوس زه دا وایم چې د روان جنګ چې دی هغه د نسلو د تاریخ دی، همدا موضوع کړی یم تاریخ دی. عبدالله حبیبي صاحب چې زموږ مستند د مورخ دی، محقق دی چې د هغه په خبره کې د بلې چا د خبرې ګنجایش نشته. زه د مجروح صاحب و دغه انتخاب ته او بیا دغه ګران کار ته څومره آفرین ووایم، څومره داد ورکړم. کمال صاحب ته یقینا څوک محققین وي، څوک مورخ وي، څوک ژباړن وي، هغو ته د دې کار اهمیت ډېر ماتېږي. موږ ته خو بس تیار الوا ده په لاس راغلی، خو چا چې په دې زیار کښلی دی، چا چې په دې خواري بیا چې د دې کوم اهمیت دی نه، بیا په کوم دور کې دغه تخلیق سوی دی او بیا په کومه ژبه کې دا لیکل سوی دی او بیا د هغه ژبې باج دا له منځه ځي، دا یېرېږي او بیرته ته خپل تاریخ ژوندی کوې، بیرته ته خپل تاریخ چې کوم دی در پښینې را رسوې او په عام ساده د کور په ژبه کې بیانوې. نو دا د کمال کار دی. پر دې چې د عبدالهادي مجروح څومره ستاینه وسي نه، څومره ستاینه وسي هغه نشته کمال صاحب. ما درته وویلې چې هر دور دپاره الله جل شانه خپل خلک پیدا کوي، خپل خلک پیدا کړي دي. هلته زموږ مستند او زړه سترګې ستوري ولمر چې رڼاوې د علمي رڼاوې په لر بر وطن باندې ځلېدلې ده حبیبي صاحب ده نه. او بیا د حبیبي صاحب تخلیقات که مله زه اریان سمه چې د ده تخلیقات په هغه دور کې او بیا نه زما په پښین کې په پښتو ژبه د پښین څومره خوش قسمته دی، دغه خلک یې څومره خوش قسمته دي، دا د پښین څومره ژوندی ځای دی چې دا ته راز خلک چې دومره قیمتي ډالۍ چې د سرو زرو سلا هم قیمتي او تر سرو زرو هم قدرمنه. زه د هغه خبره کوم چې زه دلته بیا خبره نه کوم، زه د افغان یم او مجروح صاحب ته ورکوم چې دغه طبقات نصري رنګ هغه ضخیم هغه د ترجمه کړی دی او یو بل چې زه په خبر یم را روان دی د دریو د پارسي څخه نوای مورخ چې بیا تاریخ دی. اوس دلته پر دنیا چې زه ګورم د خطو د جغرافیو چې کوم جنګ دی هغه جنګ د خطو د جغرافیو نه دی، هغه د تاریخ دی. تاریخ کې یو ځای ستا دی هغه زما نو مستند تاریخ چې تر ما او تر تا او زما ستا په ژبه کې دا ته راز یو خوار په خپلو وږو په خپل توان راورسوي، دا خو باید چې د ده د طول مطابق د دی ورسره وتړل سي او وخت به راځي وخت به راځي پر ما کې قدر نشته، موږ کې قدر نه وکړي، را روانو نسلو ته نه داسې زر وشمارلونه او داسې تاریخ یې ورته کښېښوئ چې هغه یې د ستونزو څخه خلاص کړي نه، هغه د ډېر واخوا ته ځیم نه، دا مستنده دی.
تا ته دا د کومه چې تا دا منتخبه کړي دي او مجرو دپاره خو دا د څه وجود و زړه و سترګې ټولې درته جار چې موږ ته دا ترا مستنده او په ټول پوره تاریخ زما په ضد کې زما په فکر کې راغلی. بالکل قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې شهزاد صاحب وفرمایل داسې خلک الله پاک پر مځکه باندې د هرې طبقې د هر کار لپاره بېلابېل خلک پیدا کوي او هغو ته بیا دا استعداد او بیا دا فکر او بیا دا سوچ هم ورسره ورکوي او بیا دا همت هم ورسره ورکوي چې هغه ته دغه دروند کار یو معمولی کار ښکاره سي چې د نورو خلکو په نظر باندې د دې خالي لوستل یو ګران کار دی، بیا دا د سره ژباړل، بیا دا د سره کمپوزول او بیا برته چاپول او بیا و خلکو ته وړاندې کول. ملګرو دا ډیر ګران کار دی. دا چې افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختونو کې چې قدرمن عبدالهادي مجرو صاحب و موږ ته په پښتو ژبه راوژباړئ و موږ ته یې راوسپارئ او دا وخت دا ضخیم کتاب ملګرو زموږ د پښتو ادب حصه وګرځېدی تر سته دنیا پورې به انشاءالله دا کتاب د پښتنو او د افغانانو لپاره لارښود وي او رهنمایي به یې کوي. زه اوس راځمه د دې کتاب په هکله باندې قدرمن عبدالهادي مجرو صاحب ته چې د دا کتاب وژباړئ. د عبدالحی حبیبي صاحب لیکنه ده. نو قدرمن مجرو صاحب د دې کتاب په چاپولو کې، د دې کتاب په ترتیبولو کې، د دې کتاب په کمپوزولو کې، د دې کتاب په انتخاب کې ستا په زندگی کې یا ستا په ژوند کې چې تا کم مصروفیات د دې کتاب دپاره ایستلي وو، ته د کومو ستړو سره مخ سوې، تا ته کوم مشکلات مخ ته رالو، ګرانو لیدونکو ته یې په خپله ژبه باندې بیان کې چې د عبدالحی حبیبي صاحب دغه زیار تا او پښتنو ته په دومره اسانه لهجه، په دومره اسانه پښتو راوژباړئ. اول خو تر ټولو لومړی زه د پیاوړي لیکوال پښین لخوا ستاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو دومره قیمتي کتاب چاپ کړئ او پښتو ادب ته مو وروسپارئ او افغان قام ته مو وروسپارئ. د دې په هکله باندې زموږ لیدونکو ته څه ناڅه معلومات ورکړئ. ستاسو به مننه وي. کمال صاحب اول خو ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. مننه. زه اول ستاسو څخه اجازت غواړم د کوشش هڅه به وکړم چې په لنډو الفاظو کې اجمالي خاکه پیش کړم درته که بیا هم خبرې لږ اوږدې سوې مثلا نه ده. په 1942 کې د افغانستان د حکومت د خوا څخه موضوعات و لیکوالانو او محققینو ته تقسیم شول. صحیح. په دې تقسیم یا په دې ویش کې علامه حبیبي ته د مغولو دغه 2.5 کاله سلطنت موضوع وسپارل شول. ډېر چې ته به پر دې موضوع کار کوې. صحیح. علامه حبیبي ته زه کله کله د هند یو مشهور دغه دی عالم دی شانورشاه کشمیری، د هغه دپاره یو خبره یادېږي چې وایي دا کتابخانه ناطق و، یعنې یوه لایبرري یې په ذهن کې درلوده. نو زه په پښتنو کې په افغانانو کې علامه حبیبي ته کتابخانه ناطق وایم. بالکل دی. علامه حبیبي کتابخانه ناطق و. بس دا موضوعات دا یاداشتونه ورسره پراته وه یا یې تحقیقات شروع کړل. نو پر دې موضوع یې کار وکړي. په دې کتاب په سریزه کې علامه حبیبي یادونه هم کړې ده. دا ټوله موضوع یا دغه 500 زیاتو کم مخ کتاب یې په یوه میاشت کې ولیکي، تحقیق یې کړي، ترتیب یې کړي، دولت ته یې وسپاري.
دولت بیا یو فلټر درلودلی، یو بورډ یې درلودلی، د هغه څخه خپلو کمیټې ته یې وسپارئ، دا به فلټر کېدی، کتل پروسس چې په ټول څونه پرو. نو علامه حبیبي خو یو ثبوت و، یو مهر و، یو مستند و، بس ورغلی تایید سو چاپ سو. نو تر چاپ په دوران کې د علامه حبیبي بیا په لیکنو کې دا یو خبره تا وکړل چې د کمال صاحب وکړل چې د مغولو دوره په منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا په دې کې چې د مغولو سلطنت رښتیا هم پر منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا پر دې ټوله باندې را ټول تاریخ و سلطنت و. خو د علامه حبیبي د لیکنو روش یا دود دا دی چې کله د افغاني پولو څخه تاریخي موضوع زموږ د اوړي بیا د پر ځای درېږي. نو په دې کتاب کې علامه حبیبي چې تحقیق کړی دی یوازې د مغولو هغه دوره چې د افغانانو د جغرافیې سره تعلق لري، د افغان جغرافیې پورې محدوده ده، پر دغه تاریخ یې کار کړی دی. د مغولو سلطنت که د افغاني جغرافیې ها خواته دی که دې خواته دی که هغه یې پرېښي دي، په هغه پورې کار نه دی کړی، په افغاني جغرافیې پورې چې دی. صحیح. نو پر دې باندې کار کړی دی. د دوی سیاسي جوړښت، د دوی اداري جوړښت، د دوی کلتوري او ټولنیز جوړښت، بالکل پر دې باندې ډیر جالب تحقیق کړی دی. بیا یې د دغې دورې مشهورې څیرې، نامتو څیرې هم راخیستې دي په دې کتاب کې، د تذکرې په شکل پیش کړي دي، وړاندې کړي دي. نو دا چې چاپ سو، بیا شهزاد صاحب یو خبره وکړله چې د انتخاب، زما انتخاب کې یا زه چې دې کار ته دعوت شوی یم، زما ارواښاد پلار د خدای پاک وبخښي، د ټولو زما پلار ډېر روڼان دی، ډېر ویښ ذهن والا عالم سړی و. نو د هغه د ذهن یا د هغه د علمي برکاتو فیوزاتو د وجې بس دغسې یو شی دی چې زه دا انتخاب دغسې کولی شم. نو کتاب مې انتخاب کوي، بیا مې لکه د نورو کتابو په څېر پر دې باندې هم کوشش دا روان کړی و چې زه د کابل چاپ پیدا کړم، خو بریالی نه شوم. بیا د کندهار د اطلاعات و کلتور ریاست دا کتاب یو وار بیا په دري ژبه چاپ کړی و. نو دا کتاب ماته زموږ د ښار د یو تکړه او پیاوړي لیکوال ښاغلي محمد نعیم آزاد په لاس تر ما پورې راورسودی، فارسي نسخه یې. نو هغه فارسي نسخې ته بیا زه کښېنستلم، پر کاغذ او قلم باندې مې ټول ولیکي. او زه یو جالبه خاطره بله د خپله در سره شریکوم. دغه کتاب او طبقات ناصري او د افغانستان بعد از ظهور اسلام یا د اسلام وروسته تاریخ، دا چې کله ما ژباړله په دا وخت کې ما د شپې د رڼا شی نه درلودلی، کورني مخالفتونه، ډېر وخت به مې د خونې کلکین ته یو رڼا شی بالښت یو شی کښېښوي چې دا رڼا مې ونوځي د باندې، بیا هغه کوچني یو سره څراغان، چینایي څراغان راتله، سوګو بتۍ مې ورته ویل، دغه به مې راته ولګولې، نه به مې بیا دغه لیکل. نو دا کتاب په داسې حالاتو کې مې وژباړی. بیا د صحاف نشراتي ادارې کمپوزر محمد نسیم افغان دا کتاب سره مې هغه سره خبره وکړل، بیا د هغه سره دا خبره پر کمپوز باندې نه شول. نو بیا لیوال نورزي یا پیدا محمد لیوال ته موږ ورکړي دا کتاب د کمپوز لپاره. دا کتاب پیدا محمد لیوال کمپوز کړي. بیا څه وخت د پیدا محمد لیوال سره پروت و، نو بالاخره د پښتو اکیډمي کوټې سره زه دې توافق ته ورسېدلم چې کتاب موږ چاپ کړو. بیا مو د لیوال نورزي څخه کتاب راواخیستی، کمپوز سوې بڼه مو پښتو اکیډمي ته ورکړل چې نن دا دی دغه شکل باندې ستاسې په خدمت کې دی دا کتاب. یوه خبره زه ښکاره کړم چې کوم وخت دا چاپ سولو چې په هغه وخت کې پروفیسر وبخښه، تاسو به د اکیډمي ممبرشپ یا غړیتوب هم درلود؟ زه اګزیکټیو وم نه، خلیل بابر او سید خیر محمد عارف دواړو لیکونه هم په دې کې. زه دا ووایم چې دا زما چې کوم وخت د لیوال صاحب کمپوز کوي، بیا دا وړاندې سولو پښتو اکیډمي اګزیکټیو ته، اګزیکټیو د دې پرمیشن د چاپېدو ورکوي. هغه خبره لا زه نه کوم، زه خبره دا کوم چې کوم وخت دا چاپ سولو او
اول وار و چې ما عبدالهادي مجروح صاحب د دې د مخ په زما او د ده لیدل کتل څه وي خو د شناخت د پېچان ورځ دغه ورځ وګرځېدله نه چې کله خلیل باور صاحب دغه 15 دانې شین ګورمنټ ډګري کالج ته راوړې او ته رالې چې اولنۍ 15 کاپو یې تا ته درکړي بس د هغه ورځې څه زما په ذهن کې و او بیا چې زه ولاړم اکیډمۍ څخه مې څو دانې راوړې خو ما ته یوه پکې پاته نه شوله بېرته ما د هغه کتاب د عبدالهادي مجروح صاحب څخه واخیستی دغسې نو عبدالهادي مجروح دي راته ژوندی دي دا تراز تاریخونه دغه تراز آثار کوم کار چې اوس د ده تر لاس لاندې دي الله دې ده ته ښه ژوند روغ صحت ورکړي چې کوم شته کار دی دا و موږ ته ژباړې کړي راچاپې کړي ادب ته یې وسپاري چې دا ما په داسې حالات کې دی خو نو ډېره خبره واضح نشي کولی نه نو دا د چا تاریخ دی دا د افغانانو تاریخ دی او دا د چا تخلیق و اختراع ده دا د حبیبي صاحب او په کومو سترو حالاتو کې په کومو د هغه تر شا یو خبر چې دا ما په یو داسې حالاتو کې ولیکئ نه چې د تیارې او د رڼا په آپس کې سره جنګ و کورنۍ مخالفت ولې و دغه بې علامتونه دي دا په داسې سختو حالاتو کې ته د خپلې ژبې او خپل تاریخ ژوندی ساتې دپاره د راروانو نسلو دا باید چې و دې ته یوه اډونه وي خو زموږ داسې ټولنه ده موږ داسې بدنصیبه قوم یو زه دا خبره په لیک کې هم کوم او په تحریر کې هم کوم په سټیج کې کوم چې موږ هغه بدنصیبه یو نه چې د نورو په ستورو پسې ځغلو په خپلو لمرو کې مې سترګې بریږي دا ډېر د کمال کار دی د کمال صاحب او ستا په اجازه یو بله خبره ستاسې ته د کیمرې یا ستاسې د دې چینل خپرونې د لارې ټول پښتنو ته ټول ملت ته کوم ټول خلکو ته کوم چې دغه کار چې زه کوم دا زما شخصي اماتور شکل باندې د هیڅ چا په فرمایش د هیڅ چا په غوښتنه د هیڅ چا دپاره کمرشل یا تجارتي کار دغه علامات نه ماته چا ویلي دي نه زه د چا دپاره یو جان او پر دغه خو نو تا ته دا ستونزې دي نه قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې مجروح صاحب دا خپلې ستونزې خپل مشکلات بیان کړل پښتانه د ډېرو ستړو سره مخ دي او بیا خاص کری لیکوال د بیخي زیاتو ستړو سره مخ دي ولې چې دا قام بې سواده دی دا قام بې هنره دی دا قام نور خلکو په لاس کې اخیستی دی چې نه خپل کلتور پیژني نه خپل ادب پیژني او نه خپل تاریخ پیژني که چیرې دې قام دغه شیان پیژندلی نن به زموږ دغه تاریخي اتلان خلکو پر سرو ګرځولی او د دوی په غاړو به یې د سونې هرونه په غاړه کول خو متاسفانه د بده مرغه چې هغه ځای ته لا موږ نه یو رسېدلي قدرمنو لیدونکو هسې خو د عبدالهادي مجروح صاحب د ژوند سوانح یا د ژوند تاریخ دومره ژور دی چې موږ یې تاسو ته په دومره مختصره وخت کې نسو بیانولی خو بیا هم په راروانو وختو کې به هم د ده ادبي زیار د ده کتابونه د ده ژباړې موږ تاسو ته معرفي کوو خو نن موږ د وخت د کمي له وجې له تاسو بخښنه غواړو چې موږ تفصیلي معلومات نسو درکولی خو فقط مو دا کتاب د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختونو کې تاسو ته معرفي کوي او عبدالهادي مجروح صاحب موږ یو جهان مننه کوو چې د پیاوړي لیکوال دا خپرونې ته خپل قیمتي وخت یې پرېښوی خپل ضرورتونه یې پرېښول او زموږ دا خپرونې ته راغی او د ګرانو لیدونکو هم یو جهان مننه کوو چې د موږ سره دا خپرونې ګوري او مخته یې شیروي ملګرو ستړی پښتون او زموږ دغه ادبي زیار چې موږ و تاسو ته د پښتو کتابونه معرفي کوو په دې کې را سره کومک وکړي چې پښتانه کتاب ته وهڅېږي او کتابو سره یې شوق زیات سي کتابونه ولولي په خپل تاریخ خبر سي او خپل ادبي اتلان وپېژني
یو جهان مننه ستاسو کوو. اوس زه په اخر کې تیمورشاه کمال او زموږ د نن قدرمن میلمه عبدالهادي مجرو صاحب، فیض شهزاد صاحب او عبدالمالک قلمیار صاحب او طاهر لیوال صاحب د ستړي پښتون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوو او ستاسو ته په ډیر قدر ګورو چې تاسو زموږ خپرونې ګورئ او زموږ خپرونې را سره شیروئ. ملګرو، زما شخصي پیج ته هم تاسو تلای سئ، د کرتو په نامه دی. د پیاوړي لیکوال ټول ادبي خپرونې به تاسو پر کرتو باندې هم کتلی سئ. د موږ سره دغه ادبي کاروان مخ ته بوځئ. تر بل اتواره مو پر الله سپارم. الله مو ژوندي ګړندي او خوشحاله لرم.